کله چې نمرود جهنمی شو نو د هغه موجود قوم ابراهیم علیه السلام ته راغله او ویل چې تر اوسه پورې دا ملک د نمرود پلید و او ستا دی. ابراهیم علیه السلام وویل چې دا ملک همیشه د مالک لازوال دی او زه بنده یا زوال یم. مصر او عجم د بادشاهانو ځای دی او شام د نبیانو ځای دی. زه شام ته ځم. خلکو وویل موږ در سره هم ځو. بیا ابراهیم علیه السلام د شام طرف ته لاره ونیوه. روحیا نامي ځای ته چې د هغې ښار او ملک یو قسم نورانیت پرېښوده لاړه او د هغه ځای نه یې د دریای فرات په غاړه هم رقیه نوم یو ښار آباد کړ او بیا له هغه ځای نه یې حلب نوم ځای ته تشریف یووړ. حلب ورته ځکه وایي چې د شپې به هلته پۍ لوشلې کېدلې. بیا به د هغه ځای نه عین ته راغی کوم ځای چې ورته بادشاه بیبي هاجره ورکړې وه. هغه بادشاه هم ابراهیم علیه السلام له راغی او په اسلام مشرف شو او څوک به چې ورله راتلل په اسلام به مشرف کېدل. هلته یې خلکو ته د دین طریقې ښودلې. بیا د څو ورځو د قیام نه پس د خپلې بیبي محترمې سره دمشق ته راغی. هلته یې خلکو ته د دین طریقې وښودلې او ډېر خلک یې په اسلام باندې مشرف کړل. بیا طیب ښار ته راغی. د هغه ځای خلکو له مخکې نه ښار خوشی کړی و او غرونو ته تښتېدلي وو او کوم چې د ده سره ملګري وو هغوی له دغې ښاره د تښتېدلو مال غنیمت وګاڼه، راغونډ یې کړه او د ځان سره یې کنعان ته یووړ. هلته دغې کسانو ته ابراهیم علیه السلام یو نهر وښوده او ورته یې وویل چې د دې اوبه په اوو ځایونو غورځېږي چې د هغې نومونه دا دي: ملاد، وقامور، وخایم او د دې په ډول نور ځایونه. لیکن د دې ځای خلک لواطت خوښونکي دي او همداشان لارې ښه کوونکي دي، د خلکو نه مال لوټوي او ټول عمر په دې بدکار اخته وي او بیا مړه شي. او دا ښار د لوط علیه السلام و. بیا یې د هغه ځای نه بیت المقدس ته تشریف یووړ. بیا سایره خاتون د ابراهیم علیه السلام د راتلو په خوشحالۍ کې 200 دیناره فقراو ته ورکړه او د ټول ښار خلک ډېر خوشحاله شول. په تقدیر الهي سره هغه نور د ابراهیم علیه السلام د تندي نه د هاجرې بیبي تندي ته راغی او چې کله سایره خاتون د دې د حال نه خبره شوه نو د هاجرې بیبي غوږ یې تاو کړ چې د هغې سره د هغې د نور هم فضیلت پیدا شو. حضرت سایره خاتون وویل واه په دې عیب سره خو ستا نور هم حسن سیوا شو. په دې سره سایره خاتون کې نور هم غیرت پیدا شو او ابراهیم علیه السلام ته یې وویل چې زه دا نشم برداشت کولی چې د دې د زوی وي او زما د نه وي. هر کله چې 9 میاشتې تېرې شوې نو د هاجرې بیبي د ګېډې نه اسماعیل علیه السلام پیدا شو. بیا سایره خاتون ابراهیم علیه السلام ته وویل که چېرې ستا سره هاجره دلته وي نو زه به د دې ځای نه بل خوا لاړه شم. ګنې دا یو داسې ځای ته بوځه چې هلته میوې اوبه او آبادي نه وي چې د ژوند آرام یې نه وي او زه یې هم نه وینم. حضرت ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې واورېدې نو تردد واخیست او په فکر کې شو چې په دې کې جبرائیل علیه السلام راغی او یې فرمایل ای ابراهیم علیه السلام سایره خاتون چې څه وایي هغه وکړه. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي هاجره او اسماعیل ذبیح الله په یو اوښ باندې سپاره کړل او په خپله په بل اوښ سپور شو او د بیت المقدس نه راووتل. اوس چې کومه خانه کعبه ده هلته ورسېدل. هلته یې هاجرې ته وویل ته دا ځای کې لږ ساعت کښېنه زه راځم. هاجرې اسماعیل واخیسته او کښېناسته او ابراهیم علیه السلام ډېر خفه د سترګو نه یې اوښکې بهېدې او واپس شام ته راغی. هاجره تر ډېره وخته د ده په انتظار کې وه خو چې رانغی او د نور ګرمي ډېره زیاته شوه نو په دې باندې سخته تنده راغله او اسماعیل یې هلته په یو ځای په ځمکه کېښوده او د صفا نه مروه ته د مروه نه صفا ته یې منډې وهلې خو به ورته ترلاسه نه شوې او په دې شان د صفا نه مروه ته او د مروه نه صفا ته اوس حاجیان صاحبان هغه سنت هاجره ادا کوي او هر حاجي منډې په دواړو غرونو باندې وهي. هر کله چې بیبي هاجرې اوبه نه موندلې او د تندې نه بېتابه شوه د خپل بچي اسماعیل علیه السلام خواته راغله چې څه ګوري چې د اسماعیل علیه السلام خپې چې په کومه ځمکه پورې ټکولې وې د خدای په حکم د هغه ځای نه د اوبو یوه چینه روانه شوه
او د خدای په فضل جاری ده او تر قیامته پورې به جاري وي. د دې حال په لیدو سره هاجره ډیره خوشحاله شوه او ویې ویل چې الحمدلله دا مبارک زوی خدای ماته راکړی دی. بیا هغه اوبه بیبي هاجرې ښه په مړه ګېډه وڅښلې او خاورې او تیږې راوړې او څلور طرفتې بندې کړې د دې دپاره چې زیاتې خورې نه شي. او په یوه روایت کې دي که چیرې هاجرې بیبي دا اوبه نه وی بندې کړې نو د مکې معظمې په تمامو حدودو به تر قیامته بهېده. اتفاقا یوه ورځ د سوداګرو قافله د تندې نه بېتابه د اوبو په تالاش د صفا غره ته راغله. نو دې قافلې دغه ځای کې یوه ښځه د اوبو په غاړه ولیده. د قافلې بیان دی چې دغه ځای موږ چېرته اوبه نه وي لیدلې. حیران شو او پوښتنه مو ترې وکړه نو هغې ورته خپله ټوله واقعه چې څه پرې تېر شوي وه وویله. قافلې وویل چې که ستا خوښې وي نو موږ به دلته راځو او اوبه به په خپله او خپلو څاروو وڅښو او تا ته به هر کال د هغې عشر درکوو چې په موږ اوبه حلالې وي. حضرت هاجرې ووی ډیره ښه ده او په دغه شان وخت تېرېده چې اسماعیل علیه السلام بالغ شو. حضرت هاجرې په ابریښم جوړولو خپله ګزاره کوله او په دغه شان ډیر وخت تیر شو. یوه ورځ حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجرې او اسماعیل علیه السلام د لیدو مشتاقه شو او په زړه کې وی چې خدای خبر د هغوی به څه حال وي. بیا یې له سایرې خاتون نه اجازت وغوښته. هغې اجازت ورکړ او ورته یې وویل چې لاړ شه خو هلته د سورلی نه کوزېږمه زر یې وګوره او فورا واپس راځه. ابراهیم علیه السلام د هغې سره دغه واده وکړه او بیا له بیت المقدس نه راووته او د بیابان لارې ونیوه. هر کله چې مکې مکرمې ته ورسېده نو هلته یې د عربو یو قوم ولیده چې بزې او اوښانې څرول. څوک یې ناسته او څوک ګرځېدلي ولیدل خو ابراهیم علیه السلام څوک نه پیژندل مګر بیبي هاجرې چې ابراهیم علیه السلام د لرې نه ولیده نو مخې ته یې راغله او په ډېر احترام یې د خپل رهایش ځای ته بوته. بیبي هاجرې اسماعیل علیه السلام ته آواز وکړه چې زر راشه پلار دې راغلی دی. اسماعیل علیه السلام په منډه راغی ډېر زیات خوشحاله شو خو ابراهیم علیه السلام د سایرې خاتون د وعدې مطابق په ځمکه خپنه کېښوده. حضرت هاجرې ورته ډېر منت وکړ نو ابراهیم علیه السلام وویل چې د راتلو په وخت سایرې خاتون زما نه وعده اخیستې ده چې ته به هلته د سورلی نه کوزېږي. حضرت هاجرې چې دا واورېدل نو یوه تیږه یې راوړه او ابراهیم علیه السلام په هغې خپې کېښودې او مخ لاس یې د زمزم په اوبو په ښه شان ووینځل او په کومه تیږه چې ابراهیم علیه السلام پښې ایښې وې هغه اوس د ټول مخلوق د مانځه ځای دی. کله چې ابراهیم علیه السلام دوی ولیدل نو بیرته بیت المقدس ته راستون شو او د سایرې خاتون د کور میلمه شو او د الله تعالی مخلوق ته به د دین تبلیغ کاوه. دوستانو د نن ورځې ویډیو مو تر همدې ځایه وه چې تاسو د حضرت اسماعیل علیه السلام د پیدایښت واقعه پکې واورېده. انشاءالله چې په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبحه کولو ډېره په زړه پورې او ښایسته واقعه هم در واورو او همدارنګه به تاسو د حضرت اسماعیل علیه السلام د واقعې پاتې برخه هم واورئ. نو په دې هیله چې تاسو به دغه ویډیوګانې د پام وړ وګرځي او تاسو به یې تر پایه راسره وګورئ. ویډیو در سره لایک چینل سبسکرایب کړئ او که د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.